سلامونه او نیک هیلې ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم راځو د آلماني ژبې د ګرامر د درسونو د لړۍ په ادامې سره د A2 نیوو یا د A2 صنف لیول یا سطحې د ګرامر برخې د لومړي درس پاتې برخې ته راځو یا د لومړي درس دوهمې ویډیو ته راځو. د لومړي درس په دوهمه ویډیو کې موږ تاسو وایو چې نیبن ساعت mit als یعنی فرعي جمله د als سره. als دوه معناګانې لري. کله چې په فرعي جمله کې راشي نو دلته بیا د کله چې معنا ورکوي او همداسې په یو بیانیه جمله کې که چیرې استفاده شي نو als دلته په حیث معنا ورکوي. یعنی په عموم کې دوې معناګانې لري. als چې یو په حیث باندې مثلا زه وایم چې زه د آلماني ژبې د استاد په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. بل دی مثلا زه وایم چې کله چې زه 20 کلن وم ما په انګلیسي ژبه باندې خبرې کولی شوای. دا کله چې معنا دا هم د als کلمه دې ته استفاده کیږي. راځو دلته اوس مثالونه یې وایو. لومړی مثال دی چې د نبن ساعت سره یا د فرعي جملې سره. لومړی مثال دی چې جابر konnte schon laufen als er 1 Jahr alt war. یعنی کله چې جابر یو کلن و ده کولی شوای چې منډه ووهي یعنی یا قدم ووهي. یعنی په دې معنا مخکې د دې نه چې دی یو کلن شي ده کولی شوای چې څه وکړي منډې ووهي. بل مثال ته راځو. وایي چې als er 1 Jahr alt war. ښه دلته دغه ته راځو. دلته په سره خط باندې مې دا نښانې کړي دي. یعنی پیل چې دی دلته په اصلي جمله کې ګورئ یو Hauptsatz دی بل Nebensatz دی. دلته موږ تاسو als په Nebensatz کې وایي. نو په Hauptsatz کې فعل چې دی هغه په دوهم پوزیسیون یا دوهم موقعیت کې قرار لري او په Nebensatz کې چې دی د als سره کله چې als استفاده شي په سر د جمله کې استفاده شو نو فعل آخر د جملې ته ځي. اوس راځو دلته هم Hauptsatz اول استفاده کړی دی یعنی اصلي جمله اول او فرعي دوهم بیا وروسته. اوس راځو داسې هم کولی شو چې فرعي جمله په سر کې استفاده کړو او اصلي جمله وروسته استفاده کړو خو البته د فعل موقعیت تغییر کوي. اوس راځو اول ګورئ دلته لیکلي دي als er 1 Jahr alt war یعنی دلته دا alt دی. als er 1 Jahr alt war یعنی کله چې دی یو کلن و konnte Lars schon laufen یعنی لارس کولی شوای چې څه وکړي laufen یعنی منډې ووهي. یعنی که جابر وي یا لارس هر څوک چې دی مقصد د موږ تاسو د ګرامري نقطې نه پوهېدل دي. دلته لارس استفاده کړی. اوس دلته راځو کله چې دی یو کلن و مخکې د هغې نه ده کولی شوای چې څه وکړي منډې ووهي. اوس په دې ځای کې als یعنی فرعي جمله هم سر ته راوړې ده. als بیا هم په سر د جمله کې دی او فعل اخر د جملې ته تللی. د دې نه وروسته چې کله موږ تاسو بیا اصلي جمله استفاده کوو نو دلته فعل باید سر د جملې ته راوړو. konnte Lars schon laufen یعنی د فعل موقعیت بیا تغییر کوي. ښه بل دی Anita hat geheiratet als sie 20 war یعنی انیتا واده وکړ hat geheiratet یعنی واده یې کړی و یا کله چې دا یا واده یې وکړ کله چې دا 20 کلنه وه. انیتا واده وکړ کله چې دا 20 کلنه وه. بل دی اوس راځو دلته بیا هم د دغه مثالونو په شان باندې د فعل موقعیت په لومړۍ جمله کې دوهم موقعیت لري یعنی په Hauptsatz یا اصلي جمله کې او په Nebensatz کې als په سر د جمله کې او فعل اخر ته تللی. بیا هم دلته د دغه جملې په ډول باندې Nebensatz سر د جملې ته راوړو او دوهم Hauptsatz وروسته استفاده کوو چې فعل بیا هم د فعل موقعیت بیا هم تغییر پکې خوري. وایي چې als sie 20 war یعنی کله چې دا 20 کلنه وه hat Anita geheiratet دې واده وکړ.
بل دی als د دوهمې معنا سره. دلته مثالونه یې دي als د دوهمې معنا سره چې معنا یې ده په حیث باندې. Ich arbeite als Deutschlehrer یعنی زه د آلماني ژبې د استاد په حیث باندې کار کوم. دلته مطلب یې دی als. بل دی Ich bin als Taxifahrer tätig یعنی زه د ټکسي چلوونکي یا د ټکسي د موټروان په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. بل دی als ein Deutschlehrer muss ich deutlich sprechen یعنی د آلماني ژبې د یو استاد په حیث باندې زه باید deutlich یعنی پرمفهومه یا معناداره یا واضحې خبرې وکړم. دلته یې دوهمه معنا د als ده چې په حیث معنا ورکوي. راځو بل عنوان ته چې einen Zweck ausdrücken دی. einen Zweck ausdrücken یعنی یو هدف څرګندول. Zweck هدف ته وایي. څنګه د کوم دوو کلمو په واسطه سره یو او zu او بل هم damit. راځو اوس مثالونه وایو. او zu او damit دواړه چې معنا ورکوي چې. راځو په مثالو کې تاسو ته واضح کوم. zum Beispiel یعنی د دې د zum چې دی zum Beispiel د دې هغه حالت چې دی یعنی فول حالت چې دی پوره حالت چې دی هغه دا رقم دی zum Beispiel او په مختصر حالت یې داسې لیکو ZB zum Beispiel ich fliege nach Deutschland یعنی زه آلمان ته پرواز سفر لرم یا سفر کوم یعنی د طیارې په واسطه سره Facharztausbildung weiterzumachen یعنی چې خپل د طبي تخصص زده کړو ته ادامه ورکړم. چې یعنی او zu دلته راغی. په سر د جمله کې راځي. اول دلته جمله مو ختمه کړه. دلته کاما د هغې نه وروسته بیا راځي او د هغې نه وروسته بیا کوم څه چې دي هغه راځي او zu په اخر د جمله کې او پیل بیا اخر د جملې ته ځي. د zu نه وروسته بیا پیل راځي. Facharztausbildung weiterzumachen یعنی د طبي تخصصي زده کړو ته چې د طبي تخصصي زده کړو ته ادامه ورکړم. بل دی Ich fahre nach Kabul یعنی زه کابل ته سفر کوم. د دې فرقونه ما تاسو ته ویلي وو په د ایو سطحې په درسونو کې د fliege fahren او gehe ترمنځ فرقونه. یعنی fliege چې کله استفاده کوو نو مطلب دا دی چې په طیاره کې سفر کوو. fahren چې کله ووایو یعنی مطلب دا دی چې په موټر کې سفر کوو یا په قطار کې. gehe چې کله ووایو یعنی په پښو باندې ځو. خو په عموم کې د دریو سره جملو معنا دا ده چې زه مثلا یا ډویچلند یعنی آلمان ته ځم یا کابل ته ځم یا مثلا ښار ته ځم یعنی د دریو سره معنا ده چې زه ځم. خو که چیرې موږ تاسو دغه کلمات استفاده کړو دا په دې معنا چې موږ تاسو مشخص کوو چې آیا د طیارې په واسطه سره سفر کوم، د موټر په واسطه سره، د قطار په واسطه سره او یا هم په پښو باندې ځم. راځو ووایو چې ich fahre nach Kabul meine Mutter zu besuchen یعنی زه سفر کوم کابل ته meine Mutter zu besuchen یعنی چې زما مور ووینم. یعنی کابل ته مې د سفر کولو څخه هدف دا دی چې زه خپله مور ووینم یا لیدنه یې وکړم. بل دی Ich gehe mit meiner Freundin gerne in die Stadt یعنی زه د خپلې ملګرې سره ښار ته ځم Kleidung einzukaufen یعنی چې کالي یا جامې einzukaufen واخلم. دلته einkaufen چې دی دلته په دې ځای کې صرف دا فعل چې دی دا صرف einkaufen دی. اوس دا trennbar verb دی یعنی جدا کیدونکی فعل دی. نو چې جدا کیدونکی فعل دی نو zu دلته د دې دواړو په منځ کې راځي. einzukaufen کیږي. بل دی damit. damit اوس دلته راځو Beispiele Beispiele معنا مثالونه.
مثلا وایي چې ich nehme den Bus, damit ich schneller nach Hause komme. اوس دلته وایم چې ich nehme den Bus یعنی زه دغه بس کې nehme den Bus اصلا معنی دا ده چې زه نیسم بس یعنی خو تحت لفظي معنا ده. مفهومي معنا یې دا کېږي چې یعنې زه په بس کې ځم damit ich schneller nach Hause komme یعنی چې کور ته زر schneller یعنی زر ورسېږم یا کور ته زر لاړ شم. چې دلته damit په سر د جمله کې او فعل بیا هم آخر ته ځي. بل دی ich esse viel Obst یعنی زه ډېرې میوې خورم. damit ich gesund bleibe یعنی چې زه صحتمند یا روغ پاتې شم. damit ich gesund bleibe بیا هم فعل په سر د جمله کې په نبنساتس کې او وبخښئ damit په سر د جمله کې او bleibe آخر د جملې ته ځي. بل دی یعنی دلته د damit په واسطه سره موږ تاسو خپل هدف څنګه کړ څرګند کړ یعنی زه ډېره میوې خورم د ډېرو میوو خوړلو نه مې هدف دا دی چې زه صحتمنده یا روغ پاتې شم. بل دی ich esse viel Obst یعنی زه زیاتې میوې خورم gesund zu bleiben یعنی چې صحتمنده پاتې شم. دلته ما یو ځای استفاده کړی او zu bleiben او دلته مې هم څه استفاده کړي دي damit استفاده کړی دی. نو یعنی د دواړو مقصد معنا یو شی ده استفاده یې څه فرق لري. ښه راځو د دوهمه ویډیو آخرین عنوان ته چې هغه Bedingungen und Folgen دی. Nebensatz mit wenn یعنی Bedingungen شرایط او پایلې. شرایط او پایلې څنګه راځو دلته یې واضح کوو. Nebensatz mit wenn یعنی فرعي جملې د wenn سره. wenn هم په معنا دی کله چې مثلا وایي چې wenn ich schlechte Laune habe dann kaufe ich mehr ein Geschenk. که چیرې تاسو دان استفاده کوئ نو بیا فعل په دوهم پوزیشن کې راځي یعنی تاسو کولی شئ دلته دان استفاده هم نه کوئ مستقیما یعنی دان کولی شئ چې استفاده نه کوئ مستقیما بیا تاسو کولی شئ دلته فعل په لومړی د سر د جملې ته باید راوړئ. kaufe ich mehr ein Geschenk یعنی کله چې د ما wenn ich schlechte Laune habe یعنی کله چې د ما طبیعت خراب وي یا موډ مې خراب وي زه ځانته یوه تحفه اخلم. یا کولی شئ چې دان دلته استفاده کوئ بیا زه ځانته یو تحفه اخلم. when es regnet یعنی دلته د څه دپاره د ځانته تحفې اخیستلو دپاره طبیعت خرابېدل یو شرط دی. اوس دلته راځو when es regnet یعنی کله چې باران وریږي dann nehme ich ein Regenschirm یعنی کله چې باران وریږي نو زه بیا څه کوم یو Regenschirm یو چترۍ یا سیوان را اخلم. بل دی wenn der Weihnachtsbaum brennt kommt die Feuerwehr یعنی وایي کله چې د وایناخت یعنی هغه ته وایي کرسمس ته وایي کله چې د کرسمس ونه وایناخباوم یعنی د کرسمس ونه brennt سوځي نو kommt die Feuerwehr یعنی بیا راځي اطفایه dann kommt یا بیا راځي اطفایه. کولی شئ تاسو دان استفاده کوئ کولی شئ استفاده یې نه کوئ یعنی دا انتخابي دی تاسو په انتخاب کې استفاده کوئ که یې نه استفاده کوئ دواړه تاسو په انتخاب کې. نو دا به د ګرامر برخې د لومړي درس دوهمه ویډیو په دې هیله چې په درس مو سر خلاص شوی وي. دا درس یو مهم درس دی هم په لیکلو کې او هم په ویلو کې تاسو باید ورسره محتاطه اوسئ خصوصا هم د فعل موقعیت ته. نو دا و د لومړي درس دوهمه ویډیو په دې هیله چې په باندې پوهېدلي وای بیا هم د نورو درسونو دپاره او نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ.